چې شیخ او عالم ته دې زنګنان نه مات کړي که نه تا نه مولا نشي جوړېدی ته په دین نشي پوهېدی دا خبره ځان سره ولیکه دین زده کول دا محنت غواړي دا کوشش غواړي امام بخاري رحمه الله چې کله پلار یې مړ شو یو هغه یو ورورو او دوی پلار ډېر مالدار او ډېر مال ورسره عالم هم او مالدار هم ډېر دینداره سړی نو دوی دواړو وروڼو ته ډېر مال د پلار نه پاتې شو ډېر زیات او بیا یو وخت کې په امام بخاري رحمه الله سبحان الله د چا د کتاب چې وایو په ده باندې یو وخت کې داسې وخت راغلی چې روټۍ ورسره نه د خوراک نو چا ورته وایي چې تاسو سره خو ډېر مال او د پلار د طرف نه ډېر مال پاتې شو بیا هغه د دې حدیثونو په زده کولو ګرانه ټول ولګېد د حدیثونو په زده کولو ګرانه ټول ولګېد تاسو لګولي تاسو کې چا لګولي دین دپاره پیسې زده کولو لپاره څه کتاب دی چې تا اخیستی درس لا چېرته چې په زرګو ریالونه دې نه ولګېدو چا لګولي دي او په دې کې مې یو سړی دین زده نه کړي فري دین میلاویږي هېڅ پې درنه نه غوښتی کېږي او زه دین نه زده کوم د الله شکر دی چې تا ته چا دا نه دي ویلي چې پیسې پې لګي چې پیسې پې لګېدی بیا به یې د بعضو حال لیدلی چې بیا یې دله کولی او که نه نو دین محنت غواړي ناسته غواړي د استاد سره هسې ناسته ګپ شپ دپاره ګپ شپ دپاره ناسته که څه غواړي ناسته د زده کولو لپاره هسې ناسته نه دي هسې ناسته ته د استاد سره کښېنه خو عام سړي په شان کښېنه ګپ شپ لګوه هېڅ نشته خیر خیریت دی استاد سره ناسته دې دپاره چې ده په دې سینه کې څه دي چې دا ته زه دې خپلې سینې ته راواړم دا ناسته فایده ورکوي او دغې ناسته صحیح ده دا فایدې چې ته د یو دینداره سړي سره کښېناستې او دیني مجلس کې کښېناستې خو چې دین پکې نه زده کوې تپوس نه کوې کتاب نه وې زړه کې دې څه جذبه نشتي دا ناسته تا له فایده دغه فایده دله نه درکوي د دین د زده کولو ده